درې نظریې دي د پښتنو د تاریخ. وړومبۍ نظریه دا ده چې دا پښتانه چې دي دا د ابراهیم علیه السلام د بیبي قطوره اولاد دی. دویمه نظریه دا ده چې هغه هم د دغې سره لږه نږدې ده چې پښتانه چې دي دا د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد دی او بني اسرائیل دي. او دریمه نظریه دا ده چې پښتانه آریا دي. نو په دې کې که د چا زړه د ځینو خلکو به زړه نه غواړي چې یاره ځان ته بني اسرائیلي وایي، په دې چې ځینو خلکو زړه به نه غواړي. نور حقیقت چې څه دی نو ثبوتونه زموږ سره ډېر ثبوتونه چې دي نو هغه د بني اسرائیل کېدو دي. د هغې وجه دا ده چې یو خو حضرت خوشحال خان خټک بابا فرمایلی دي چې په ښایست باندې ختمه دا وینا ده چې په اصل د یعقوب قوم و تبار دي. نو چې خوشحال بابا ویلي نو دا صحیفه ده، په دې کې مونږ هېڅ شک نه ګڼو. او بله دا ده چې په هغه وخت کې دا کنټروورسي هم نه وه چې یاره پښتانه بني اسرائیل دي او که آریا دي، دا کنټروورسي پکې نه وه. نو د دغه وجې نه مونږ ښه ډاډه دا ویلی شو چې د خوشحال بابا دا نظریه چې کومه ده نو دا یوازې د خوشحال نظریه نه ده بلکې دا حقیقت ته زیاته نږدې ده. او زما مطالعه دا وایي چې امکان دی چې یو دوه څلور قبیلې یا د پښتنو یوه څانګه دا کیدی شي چې د آریا هم وي، ځکه چې په پښتنو کې لهجې ډېرې زیاتې دي. مسله دا ده چې د پښتنو نسل چې دی نو یو خو دا ډېر زوړ دی، نو د دې په وجه باندې نظریات ډېر دي. د ځینو قومونو تاریخ د چا هغه 200 دی، چا 500 دی، چا هغه زیاتونه زیات 2000 کاله دی. او د دنیا تاریخ چې دی نو هغه د خلکو د 2-3 زرو کالو نه زیات نه دی، او نه څوک د هغې نه اخوا خبر دي چې څه تیاره ده. او پښتانه یو په زړو قومونو کې یو زوړ قوم یادیږي، او دا مونږ په وثوق سره ویلی شو چې پښتانه زاړه دي. د هغې وجه دا ده چې کله مونږ ګورو نو حضرت سلیمان علیه السلام چې دی نو دا یقینا پښتون ښکاري. د هغې وجه دا ده چې تاسو عربو ته لاړ شئ نو عربیان تاسو ته دا نه وایي ته پښتون یې، افغان یې یا پټان یې، دا درته نه وایي، تا ته وایي سلیمانی یې. نو د پښتنو نیغ په نیغه د سلیمان علیه السلام سره تعلق پاتې دی. بیا د هغې نه پس د حضرت ابراهیم علیه السلام سره هم نزدېکت ښکاري. د هغې وجوهات دا دي چې دا کم ځای کې ابراهیم علیه السلام اور ته اچولی شوی د هغه ځای نوم دی اور. نو دا اور چې دی دا په پښتو کې اور ته وایي، په بله ژبه کې ورته نه وایي. نو داسې ښکاري چې ابراهیم علیه السلام چې دی او د ابراهیم علیه السلام او نمرود چې څه کړي دي نو دا دواړه داسې ښکاري لکه چې د پښتونولۍ تقاضې پوره کړي. یو د بغض انتها کړی او بل د صداقت انتها کړی ده، صدق انتها یې کړی ده. نو دا رویې چې دي د رویو نه هم اندازه کېږي چې یاره د خدا اندازې دي. دا مونږ هسې اندازې اخلو، خو نور چې کله مونږ ګورو نو د پښتنو تاریخ چې دی د حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسحاق علیه السلام، حضرت یعقوب علیه السلام، او بیا بنیامین، بیا بکورت، بیا سرور، بیا ابیل. د ابیل چې دی د هغه په اولاد کې راځي او قیس نومې ځوان چې هغه د هغه په اولاد کې بیا راځي ملک تالوت ساول. ملک تالوت ساول د هغه په اولاد کې دی. او د هغې نه پس چې بیا چې کله مونږ ګورو نو د هغه په اولاد کې بیا دي ارمیا او برخیا. چې ارمیا چې دی دا بیا یاد شو په افغانه یا افغان، او دا دواړه یاد شو په دی. او برخیا چې دی نو هغه برکیا، دا یو چې دی یو سپاسالارو او یو چې دی وزیرو د بادشاه سره. د دغه بادشاه سره د کم بادشاه نامه چې ما واغسته ملک تالوت ساول. په دې حقله دا جی زما سره یو لیک دی، دا لیک تاسو وګورئ جی واورئ تاسو. دا دی د خلاصة الانصاب نه ما راغستی دی د حافظ رحمت خان چې د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی زمونږ. د هغه لیک دی وایي چې اگر چې زما مقصد د دې رسالې په لیکلو کې د خپلو نسبنامو منضبط کول او د خپل اولاد او عزیزانو په حقله معلومات فراهم کول و، خو د انصابو په بیان کې ضمناً د ټولو پښتنو د نسبنامو ذکر هم وکړی شو. څنګه چې حضرت اخون درویزه
په تذکرة الابرار والاشرار کې اجمالا لیکلی دی او د تفصیل یې په تواریخ شیرشاهی او تواریخ خان جهان لودی کې موجود دی او توسط او مرتبه د حضرت خیر البشر صلی الله علیه وسلم د حدیث په موجب په بهتر د کارونو درمیان روی ده واقع شوی ده. ما هم د دوی په حواله د پښتنو د هرې قبیلې د نسبنامو قبیله په قبیله او خیل په خیل دا خلاصه مرتب کړې ده او دا مې واضح کړي دي چې فلانی د فلانی قوم او د فلانی خیل دی، د سړبن په اولاد کې دی او سړبنی دی، او فلانی د فلانی خیل د بیټن د اولاد دی او سلسله بیټن ته رسي، په دې سبب بیټنی دی، او فلانی قوم او فلانی د غورغشت په نسب کې دی ځکه غورغشتی باله شي. مقصد دا چې د دې لوستونکي په دې خبر شي او ما په دعا کې یاد کړي. پوهانو ته دا خبره واضحه وي چې د حضرت یعقوب علیه السلام 12 زامن وو، د حضرت یعقوب علیه السلام 12 زامن او په بني اسرائیل نوم یادېده او په بني اسرائیلو کې د افغان بن ارمیا بن ملک طالوت هغه ځای ته بیا موږ راورسېږو. د افغان بن ارمیا بن ملک طالوت اولاد ته افغان یا پښتانه ویلی شي او د افغان په اولاد کې خاص د قیس عبدالرشید اولاد ته پټان ویلی شي. د دې دواړو الفاظو پشتي یوه ده او په معنوي لحاظ هم معنی او مترادف دي، یعنی د اسلام او د جهان پشتي. افغانان په پټان نوم یادیږي نو د دې قیس عبدالرشید نه دي. د قیس عبدالرشید 3 زامن وو، دی وایي چې 3 زامن وو، بیا یو بل مورخ لیکي وایي چې 4 وو، خان روشن خان لیکي چې 4 وو، دی وایي 3 دي چې 3 زامن یو سړبن، دویم بیټن، دریم غورغشت او بل ورسره وایي چې دی کې کرلانډ 4م زوی دی. وایي چې د سړبن اصل نوم ابراهیم و خو د ډېرې ناراستۍ او تحمل له کبله به ورته په کور کې ډېرې بدې ردې هم ویلی شوې خو هغه له به هېڅکله هم قار غوسه نه ورتله. له دې کبله په خپل مور پلار سړه بنۍ نوم کېښو، سړه بنۍ، مشران به بنۍ پیژني چې څه شی دی. وی به یې چې هډو په هېڅ ورله قار نه ورځي، تشه سړه بنۍ ده. او د بیټن نوم شیخ بیټ و خو په بیټن مشهور شو، چنانچه د هغه اولاد ته بیټني ویلی کیږي او بیټن ډېر نیک او صالحه سړی و او دا هم وایي چې د غورغشت اصل نوم اسماعیل و خو په وړوکوالي د غورغشتو او لوبو ټوقو سره د ډېرې مینې له کبله به ورته پلار د مور پلار ویل چې د کور کک هم په بله نه اړوي که تشې دانګې ترپې او غورغشتې دې زده دي، ځکه هم د غورغشت په نامه یاد شو. ټیک شو جي. دا د تواریخ حافظ رحمت خانی نه ما تاسو ته ټوټه واوروله. قیس چې دی د خواله د صحابیان راغله، دوی اوسېدل په غوړه مرغۍ کې. غوړه مرغۍ یو داسې تاریخي مقام دی چې د دې نه پښتانه بیا خواره شوي دي او دغه پښتانه چې دي د دغه په نسبت باندې هم وایي چې دغه ځای ته به پخت هم وي او پخت نسل ته هم وایي پښتانه، پشت یا پخت، نو بیا پښتنو ته پشت یا پښتون یا پښتون ویلی شو او ژبې ته پښتو یا پښتو ویلی شوه. نو دا چې دی د دې نه پس صحابیانو چې دی هغې ووایي چې یاره تاسو چې کوم دود دستور لرئ نو دا د اسلام سره ډېر نږدې دی، پښتنو سره یې څو ورځې تېرې کړې نو وایي چې ستاسو دا د اسلام سره ډېر نږدې دی، لوز پوره کول او میلمستیا کول او دا ټولې خوبۍ چې کومې دي وایي چې دا خو اسلام هم حکم کړی دی او ستاسو په دې ثقافت کې موجود دي، نو تاسو اسلام قبلوئ ولې نه؟ نو وایي چې تاریخدانان لیکي چې قیس سره د 40 ملګرو، پخوا به د ټولو نه وړوکې قافله 40 وه، ځکه چې که ځناور د باندې چېرته حمله وکړي یا قدرتي آفت راشي نو چې یو بل مدد کیدی شي، نو 40 کسان به یو ځای، د 40 نه به کم په اوږد مزل نه تلل. نو دوی وایي چې لاړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدوله، کتوله، ملاقات له، د هغې سره کېناسته، هلته اسلام قبول کو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اسلام قبول کو او د هغې نه پس چې دوی بیرته راغله نو ټولو په یړ ټولو پښتنو اسلام قبول کو. بیا چې کله مکه فتح کېده نو خالد بن ولید په دې دوران کې حضرت خالد بن ولید چې دی نو هغه خپله لور قیس عبدالرشید رضی الله تعالی عنه ته په نکاح کړې وه. دا یې د رشتهدارۍ یو اعلان کړی چې یاره دومره نزدېکت زمونږ پیدا شو. نو د هغې وجې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قیس دغه ته ووایي، خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته ووایي چې خپل
خپلوان راوغواړه د مکې فتح له، ځکه چې دوی په یو څو جنګونو کې دوی سره عیسی اخیستې وه او ډېرې بهادري ښودلې وه. نو هغې ورته وایي چې خپلوان دې راوغواړه، نو وایي چې د فتح مکه کې ورسره موجود وو پښتانه ورسره موجود وو. بله دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دوی اسلام قبول کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ستاسو حیثیت به د اسلام دپاره داسې وي لکه د کشتۍ هغه مرکزي لرګی، هغې ته بطان وایي په عربۍ کې. نو د هغې د وجې نه دا پټان نوم مشهور شوی دی. تاریخ دانان داسې لیکي والله اعلم. بله دا خبره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی خوښ هم شو او د دوی ستاینه یې وکړه چې دوی مطلب دا دی چې تکړه خلک دي او د دوی کردار شته. نو د دغې وجې نه پښتانه چې دي هغه په ایړ مسلمانان شو. نو که تاسو کتلي نو پښتون پیدایشي مسلمان وي، بیا که دی په خپله رستو هر څه کوي خو پیدایشي دی مسلمان وي او پښتانه په ایړ مسلمانان دي. نو دغه ټولې قبیلې چې دي دا بیا د قیس نه پس چې کله مونږ شمارو نو د هغې دپاره ما تاسو له دا شجره راوړې، تاسو څه ملګري دا واخلئ او زه درته شجره بیانوم. دا مې د دې دپاره راوړې چې تاسو سره راشئ او تاسو خپل شجره نسبونه هم وپېژنئ، خپلې قبیلې درته معلومې شي. دا دی چې سړبني اول چې دي دې ته مغربي افغان ویلی شوي دي. دا د شرف الدین یا شرکبون یا شکربون یا شرجیون چې څه نوم دی خو کیدی شي چې شرف الدیني د هغه نه دا نسل خور دی. نو د دې شرف الدین درې زامنو د یو نوم دی اورمړ، د یو نوم دی ترین او د بل نوم دی شیرانی. نو د شیرانی اولاد چې دی نو هغه د لاندې تقسیمیږي، کوه سلیمان په سیمه کې اوسیږي او د کاکړو سره نږدې دي ځکه چې د کاکړو سره خپلوي وه. بیا چې د ترین اولاد چې دی نو هغه په دریو زامنو کې تقسیم دی، ابدال، تور ترین او سپین ترین. بیا چې د ابدال چې دي د ابدالي یا دورانی په نامه باندې په افغانستان کې مشته دي او دا بیا خواره شوي دي په دوه څانګو کې، یو ته پنجپاو وایي بل ته زیرک وایي. د پنجپاو بیا درې څانګې دي، نورزی، علیزی، اسحاقزی. د علیزی چې دي نو دا د افغانستان نه علاوه د ملتان په سیمه کې هم آباد دي. دا ملتان هم پخوا د پښتونخوا برخه وه، د احمدشاه ابدالي په وخت کې دا د پښتونخوا برخه وه. ښه جي، دا چې دی چې د زیرک چې بل رور دی زیرک، د زیرک اولاد چې دی نو هغه په 4 زامن دي، هغې کې اچکزي دي چې په پشین او توبه کې اوسیږي. بارکزي دي چې هغه د هغه بیا لاندې د محمد زو یو خاخ دی په د په اولاد کې چې دا په افغانستان کې اوسیږي. دغه نور محمدزي دي، دا کوم چې د اشنغر دي دا بیل دي. علي کوزي بل زوی دی، علي کوزي افغانستان کې اوسیږي ټول. پوپلزي نو د دې لاندې بیا دی سدوزي یو خاخ چې دی نو دا په افغانستان کې دی حکومت هم کړی دی د 1940 نه تر 1813 پورې. بیا جي زمونږ بره څانګې ته چې راځو اورمړ دي. د اورمړ په اولاد کې دا په کاڼي ګورم کې اوسیږي. اورمړ چې دي چېرته چې د پیرروخان مسکنو کاڼي ګورم په وزیرستان کې، په لوګر کې اوسیږي، په پېښور کې اوسیږي. نو دیو پکې دا لیکلي چې دا اورمړ چې دي دا پښتانه نه دي، دا بیا وروستو راغلي پښتانه شوي دي. دا دغه څېړنکارانو وینا ده والله اعلم. سړبنی خاخ دویم مشرقي افغان، دې کې دی دا د خیرالدین یا خرشبون یا کرشبون داسې نوم دی. نو د ده 3 زامن دي، کسې، زمند او کند. دا 3 زامن دي. بیا چې د کسی په اولاد کې کیتران دي چې په دغه کې اوسیږي، په بلوچیانو په خوا او شا کې اوسیږي. بیا شنواري دي چې په ننګرهار او خیبر کې اوسیږي. بیا کسی دي، کاسی چې ورته وایي، په کوټه کې اوسیږي. بیا چې د هغې نه پس د زمند اولاد دی. د زمند په اولاد کې خیشګي دي او محمدزي دي چې دا په اشنغر کې اوسیږي. ټیک شو جي. بیا د کند اولاد دی. د کند په اولاد کې خخي او غوریا خیل او خخي خیل.
بیا خخیخیل او غوریاخیل چې دي خخیخیل خو په ځای پاتې دي غوریاخیل بیا لاندې په څانګو کې تقسیمیږي پای کې 4 زامن دي چمکني مومند داودزي او خلیل دا د پیښور خوا شا اوسیږي د چمکني بیا کورما او پیښور کې هم آباد دي بیا د ترکلانی مک ترکلانی چې دی په باجوړ کې اوسیږي مک په ګګیاڼي دوابه کې اوسیږي مک او ګګیاڼي او مند چې دی د هغه په اولاد کې بیا د عمر او یوسف بیا د عمر اولاد د مندن او د یوسف اولاد د یوسفزي نو دا د یو نکاح اولاد دی خو د مندن چې دی دا مندن د بیل پلار اولاد دی یوسفزي دی خو د بیل پلار اولاد دی او د دې دواړو بیا رستو یوسف ته د دې د مور په نکاح شوی دا دواړه وروڼه نو چې کله مندن وفات شو نو دا بچی چې کوم دی په مندن یاد شو خو هغه بیا د هغه یوسف سره نکام شو نو ټول په یوسفزي بیا یاد شو دا جی د سړبن څانګې حالو اوس راځو چې کرلانی ته کرلان چې دی ما چې تاسو ته څلورم بچی شته کنه کرلان دی چې د هغې ژوند نامعلوم دی خو د هغه دوه اولاد دي یو ککی او بل کودی د ککی په اولاد کې شیتک دي او بیا لاندې د هغه په اولاد کې داوړ دي چې دا په بنو ټوچي کې اوسیږي بیا د هغې نه پس د بل اولاد دی سلیمان د سلیمان په اولاد کې بیا ملک میر دي چې هغه د هغه اولاد بیا بنګش دی کوهاټ او کورمه کې اوسیږي بیا جی د سلیمان بل اولاد کې دی وزیر نو وزیر چې دی بیا په 3 څانګو کې ویش دي محمود د محمود اولاد دی مسعود چې دی هغه په وزیرستان کې اوسیږي بیا د وزیر بل اولاد دی مبارک او د هغه اولاد دی ګربز دا په خوست کې اوسیږي بیا د بل اولاد دی موسی درویش د موسی درویش چې دی د هغه دوه اولاد دي پای کې عثمان دی او احمد دی عثمانزي په وزیرستان کې اوسیږي او احمدزي هم په جنوبي وزیرستان کې اوسیږي احمدزي وزیر بیا جی د هغې نه پس د بیټ نکاح بیټن چې دی بیټن چې دی د هغې اولاد کې د هغه 3 اولاد دي 3 اولادو کې دا د چې یو د بیبي متو چې دی د هغې اولاد دی بل د بلې ښځې اولاد دی کجین او وړشبون دا بیټني په بنو او ټانک کې اوسیږي د دې اولاد بیا جی متی قبیله ده متی قبیله کې ابراهیم لودي راغلی لودیان دي په هندوستان حکومت هم کړی دی بل طرف ته غلزیان دي غلزیان چې دي هم په هندوستان حکومت کړی دی هغوی ورته غلجي وایي که نه بیا د هغې نه پس جي د افغانستان په قیام کې هم ډېر لوی کردار ادا کړی دی دا ټول غلجي چې دي د افغانستان په جوړولو کې د دوی یو خاص کردار شته بیا جي د لودي په اولاد کې دوتان سیاني او نیاز چې دی دوتانی په جنوبي وزیرستان کې اوسیږي سیانی په اولاد کې بیا راځي اسماعیل او پړنګې بیا د هغې نه پس د نیاز اولاد چې نیازي عیساخیل او میاول عمران خان چې دی نیازي دی بیا د پړنګي په اولاد کې لودي او بلیچ دي دا په پنیاله کې اوسیږي په ډیلي کې هم آباد دي بیا جی د اسماعیل په اولاد کې لوهانی دي چې دا مروت دولت خیل ګنډاپور او کندي او بنو ټانک او دې علاقه کې اوسیږي بیا سور دی دا د ډیلی سوري خاندان چې دی شیرشاه سوري اولاد چې کوم دی خجی بیا بل نیکه چې دی غورغشت په اولاد کې مندو بابه او دانه دی 3 نیکونه دي د مندو اولاد ته مندو خیل وي بابه چې دی هغه په دغه ځای لاک دی دانه چې دی د هغه په اولاد کې داوی دي پاڼي دي او کاکړ دي دیو په بلوچستان کې آباد دي بیا جی د پاڼي په اولاد کې صافي دي اوس دا صافیان مونږ مومند ګڼو دا مومند نه دي صافیان چې دي دیو د غورغشت په لړۍ کې راځي نو دا په پیښور او باجوړ کې آباد دي موسی خیل په بلوچ سرحد آباد دي ګدون یا جدون چې دي دا خلک یوسفزي ګڼي دا یوسفزي نه دي دا غورغشت دي نو دا په مردان او وزاره کې آباد دي دغه کلی د غورغشتو دا کلی د اټک نه خواشتم د هغې سره بیا مخکې جدون پراته دي خجی بیا جی پاڼي دي چې دا په سیبي او لورالای کې پراته دي لقمان چې دی د لقمان اولاد چې دی هغه په خټک یاد دی بیا مانی چې دی د هغه په اولاد کې فریدون دی
فریدون چې دی دا په یاد دی په افریدو باندې او دا ټول اوسیږي په تیرا خیبر او کوهاټ سیمه کې دره سیمه کې دا د افریدو مسکن دی دغه یوه څانګه ده یعنې په کرلاڼي څانګه کې خوږیاڼي نوري زازي څوک ورته جاجي هم وایي منګل مقبل زدران خټک او افریدي دا ټول چې دي دا د یو نیکه اولاد دی دا ستاسو ټول شجره نسب دی